السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وم درس دریمه برخه د عنوان د دروند اسم په سپک اسم بدلولو څلور دلیلونه. تیر درس کې موږ ویل چې دروند او سپک اسم څه ته وایي. نو هر هغه څوک چې د دروند او سپک اسم په اړه معلومات نه لري زما د تیر درسونه وګوري نو دا درس په ډیر ورته اسانه سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات. بشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. قرآن په عربي ژبه نازل شوی نو زموږ او ستاسې هدف دا دی چې عربي ژبه زده کوو تر څو موږ په قرآن پوه سو، له قرآن څخه پند واخلو او تدبر وکړو. کله چې لمانځه ته درېږو هغه سورې چې موږ لا یاده کړي د هغه په معنا پوه سو. نو انشاءالله دا زموږ او ستاسو ټولو وعده ده چې عربي زده کوو او په خپله ژبه یې زده کوو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د دروند اسم په سپک اسم بدلولو څلور دلیلونه. لومړی دلیل نیمه انعطاف منونکي اسمونه، دوهم مضاف، دریم هغه چې بلل کیږي، څلورم د مطلق جنسي نفي ورته وایي. لا سره راځئ بل سلاید ته ولاړ سو او له مثالو سره یې ووایو. لومړی دلیل چې یو دروند اسم په سپک اسم بدلیږي نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي. هغه کوم اسمونه دي چې تنوین نه مني، یعنی د نون غږ نه لري، لکه ابراهیمو. هیڅ وخت تاسو به نه یې اورېدلی چې ابراهیمون، دا تل ابراهیمو ده. نو دا شی سپک اسم سو، د نون غږ هم واورېد په پای کې نه. انشاءالله په دې اړه مفصلا موږ تاسې به څو درسونه په دې هکله ولرو چې نیمه انعطاف منونکي اسمونه څه ته وایي او مثالونو سره. تنها نن به دا دلیلونه ما وړاندې کړل چې ولې یو دروند اسم په سپک اسم بدلیږي. دوهم دلیل چې ده چې کله یو دروند اسم موږ په سپک اسم بدلولی سو هغه د مضاف. مضاف څه معنا سي؟ کله دوه اسمونه څنګ په څنګ راسي، لکه کتاب الله، کتاب هم اسم ده، الله پاک نوم هم اسم ده. نو لومړی اسم څه شی ده؟ هغه تل سپک وي، دې ته په عربي کې مضاف وایي. نو په راتلونکي درسونو کې به په دې هکله مفصلا معلومات ترلاسه کړئ چې مضاف څه ته وایي او مضاف الیه څه ته وایي. خو لومړی اسم تل شی وي سپک. دریم دلیل کله چې موږ دروند اسم په سپک اسم بدلوو هغه چې بلل کیږي، یعنی یو چاته چې غږ کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورة البقره 40 آیات. ترجمه یې داسې ده: ای بني اسرائیلو، زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړی و، او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت درکړی و. دلته وینئ یا بني اسرائیل، یاد شی ده غږ، یو چاته چې موږ تاسې غږ کوو. الله پاک بني اسرائیلو ته چې کړی غږ کړی. دلته راځم دا مشخصوم. یاد شی ده د ندا کلمه ده یا. وروسته له دې چې هر اسم راځي باید شی سپکې دروند نه وي. دا شی د بني شی ده سپک ډول. څلورم دلیل ته راځو چې کله دروند اسم په سپک اسم بدلو د مطلق جنسي یعنی نفي ته وایي. دا په څه معنا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. سورة البقره 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: دا د الله جل جلاله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره لارښوونکی دی، یعنی هدایت دی. دا لا دلته وینئ، لا په څه معنا؟ د مطلق جنسي نفي، یعنی هیڅ شک نشته، هیڅ. وروسته له دې ریبي، دا په کوم حالت کې ده؟ دا څنګه اسم ده؟ دا سپک اسم ده. ولې سپک اسم ده؟ چې وروسته له لا راغلی. لا څه معنا؟ چې هیڅ شک نشته، هیڅ شک، هیڅ راغی، یعنی دا مطلق ده، مطلق نفي ده. نو هر وخت چې وروسته له لا اسم راغی هغه شی د سپک اسم ده. دا څلور دلیلونه وو چې موږ وویل. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. انشاءالله هر ورځ به 10 دقیقې درس وایو، منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز موږ په تېرو درسو کې وایي چې سپک او دروند اسم څه ته وایي، وروسته بیا په قرآن کې مشخص کړه. نن موږ پوه سو چې کوم دا څلور دلیلونه دي چې موږ یو دروند اسم په سپک اسم بدلولی سو. خو په اصل کې ټول اسمونه، ټول نومونه په قرآن کې درانه وي، یعنی درانه په څه معنا؟ تنوین ولري، نون ولري. ولې په بعضې حالتو کې چې دا څلور دلیلونه دي چې په دغه حالتو کې ته کولی سي چې یو اسم له درانه حالته سپک حالت ته واړه چې هغه نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي، دوهم مضاف ده، دریم
هغه چاته چې غږ کوي یا بلل کیږي. څلورم د مطلق جنسي نفي یعنی لا سره راځي. دا څلور دلیلونه دي. کله چې تا یو اسم ولیدل سي په پای کې تنوین یا نون غږ ونه لري نو ته باید پوه سې چې کوم څلور دلیلونه موږ ویل سي. یو دروند اسم په سپک اسم بدلیږي. نننی درس هم دلته پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.